نو کوال 15 کیمپونه ډي نوټیفای شو او راتلونکې هفته چې کوم شروع کیږي هغه کې چې د هنګو چې کوم کیمپونه دي کېدای شي چې هغه هم ډي نوټیفای شي د ډي نوټیفای کېدو مطلب دا دی چې مطلب د کیمپونو تنظیم چې کوم حکومت سره د افغان کمشنریټ والا کسان بو دلته مختلف ګای بګای به مختلف سہولیات فراهمه کې هغه کولو نو هغه شی به چې دی منقطع شي چې منقطع شي نو بیا به چې تاسو ټولو ته مسایل جوړیږي مسایلو کې به اضافه کیږي نو به زه هم دې هغه سره راغلی ما خواست وګڼې یا هغه وګڼې چې کوم ستاسو د واپسي چې کوم عمل دی هغه تاسو چې دی رفته لګ دا به زه مشرانو سره خپل هم دا خبره زه وکړم خو بس دغه دا چې ما ته د څومره معلومات دي دا روانه هفته کې د هنګو والا کیمپونه هم ډي نوټیفای کوي بیا به دلته لکه چې کوم سہولیات دي بجلي به بند نه شي اوبه به بند شي سکول به بند شي ټیک شو داسې مسلې به بیا راځي تاسو ته ټیک شو نو هغه شي طرف ته به دعا کوو چې لاړه نه شي خبره